بسم الله الرحمن الرحیم د نیکی بیوی یعنی د نیکی خزی سلور غټ صفات چې په کومه زنانه کې دا سلور غټ صفات موجود وي یقیني طور پر داسې زنانه نیک عمله صالحه زنانه ده دیندار زنانه ده او داسې زنانه په دنیا کې هم کامیاب وي او په آخرت کې به هم داسې زنانه یقیني طور پر کامیاب وي چې په کومه زنانه کې دا سلور صفات او یقیني طور پر چې په کومه زنانه کې دا سلور صفات وي نو دا په دنیا کې خپل ژوندۍ هغه د جنت ژوندۍ جوړه کی ظاهر خبره ده خزه چې هغه ته کور ودان ولي چې باغی باندې پورا کور ودان نو کچري دغه خزه په دې کې دا سلور صفات وي د خپل کور وداني او خپل کور جګم دي په دې دنیا کې د هغه زنانه چې کوي هغه بیا د جنت منظر پیش کی او د داسې خزه چې کوم خاون وي هغه انتهایی خوش قسمت وي چې الله رب العزت الله دا نعمت ورکړي یقیني طور پر نیک صالح بیوی دا د الله رب العزت طرف نه یو ډیر غټ نعمت سمجھ کې خبره دي او داسې خاون نه پاره دغه کور بیا د جنت منصور یو کچري په زنانه کې دا سلور صفات نه وي نو یقیني طور پر داسې زنانه بیا خپل ژوندۍ هم بربادي خپل د خاون هم ژوندۍ بربادي خپل کور نه بیا جهنم ورکی نو بهرحال چې په کوم زنانو کې دا سلور صفات موجود دي نو یقیني طور پر خوش قسمت دي او چې په کوم زنانو کې دا سلور صفات نه دي نو په کار دغه د زما هغه خويندو دا هغه میندو دا دا درخواست دی چې بازار کې دا سلور صفات پیدا کړي کچره غواړي چې دنیا او آخرت تاسو خوشي او دنیا او آخرت کې کامیاب شي په دې کې اولنې صفت دغه دی چې دغه زنانه په مخ باندې به حیا وي یعنی دا زنانه به حیادار وي نن سبا کې بدقسمتي دغه دا چې دنه سبا ځوانان په دغه سي پیغلو پسې په دغه سي زنانو پسې منډي وي چې کومي زنانه څومره زیات به حیا وي چې کومي زنانه څومره زیات په حاشي خوري عیالي خوري خپل زیب و زینت د نور خلقو مخه ته ظاهره کوي او خپل زلف او اسیر نور خلق جوړي لندو پسې سموي نو زمونږ په معاشره کې نه سبا کې خاص کر کې د نه سبا ځوانان په داسې دینو پسې منډي حالانکه دا د زنانه حسن نه دی چې کومه زنانه به حیا وي د ټولو نه غټ عیب د زنانه لپاره د ټولو نه غټ حسن د زنانه لپاره هغه حیا نو الله رب العزت په دې حیا کې یو ډیر غټ حسن و جمال د زنانه لپاره یې چې په کومه زنانه کې حیا وي نو هغه حیا یقیني طور پر د هغه په مقابله کې سرخی پاوډر میک اپ صحیح حیثیت نه لري چې کومه زنانه داسې چې هغه حیادار وي دا هغه مخ باندې حیا وي په دې حیا کې الله رب دې حسن و جمال یې غري چې هغه په سرخی پاوډر او سکی هم نشي سمجھ کې خبره دي داسې زنانه بسوي چې حیادار وي ظاهر خبره ده خپل حیا خپل عزت خیال هم ساتي خپل خاون د عزت خیال هم ساتي داغه د مال دولت او داغه چې کوم عزت دی داغه خیال ساتي نو اول صفت هغه زنانه بسوي حیادار وي دویم صفت دغه زنانه څه دي چې کومه نیکعمله صالح بیوی ده دغه دویم صفت هغه دغه دی چې دغه په جبه کې با میټاس وي یعنی خوږواله وي دغه په خبرو کې به خوږواله وي چې کله خپل خاون سره خبرې کی نو په میټاس سره په خوږواله سره با داسې لهجه نرم لهجه به استعمالي چې د هغه په ذریعہ باندې هغه خپل خاون چې کوم دی هغه خپل موډي تک بدقسمتي دغه دا ډیر شي زنانه داسې چې هغه خپل جبه ډیره ترخه استعمالي ډیره بد استعمالي یاد وساتئ د دې جبه چې کوم زخم دی چې هغه په ځړ باندې ولګي نو هغه بیا چری هم نه ټیکيږي د تلوار زخم چې کوم دی هغه په جسم باندې ولګي هغه ټول شي لیکن د دې جبه زخم هغه په ځړ باندې ولګي نو چری هم نه رغيږي نو یقیني طور پر ډیر شي زنانه داسې دي چې بهر زی نو جبه ډیره د نامحرمه نارینه سره چې کچري خبرې کی نو ډېری خوږی خبرې وکړي حالانکه دا اول پر حرام دي داسې عمل چې د نامحرم نارینه د هغه سره کچري بالفرض د ضرورت وخت باندې د خبرو ضرورت را پیښ شي نبی علیه الصلاه والسلام منع کړل چې تاسو به میټا لهجه نه استعمالوي یعنی خوږی خبرې باندې کوي داسې لهجه باندې استعمالوي چې داغي په ذریعہ باندې داغي کس زړه داغي خبرو په وجه باندې تاسو ته مایل شي سمجھ کې خبره دي نو د زنانه په هر یو ادا کې چې الله رب العزت یو کشش شي دي نو بدقسمتي دغه چې زنانه په حرامه طریقې سره دغه استعمالي او په حلاله طریقې سره نه استعمالي نو د زنانه دیم غټ صفت دغه ده د نیک عمل د نیک صالح بیوی چې د هغه جواب خپل خاوند لپاره څنګه وي میټوي یعنی ډیر خوږی خبرې په خوږ انداز سره چې کوم دي هغه خپل خاوند سره خبرې کوي د دیم صفت دریم صفت چې کوم دي هغه د نیک صالح بیوی هغه دغه ده چې د دې زړه جګم دي د دې په زړه کې با دنه نیکی وي
بدی بنوي برائی بنوي یعنی دا چې کوم عمل کی یقیني طور پر په هغه کې به اخلاص د الله رب عزت رضا به کوي او ظاهر خبره ده چې کوم زنانه دا شی چې د زړه نه مخلص وي او هر عمل د الله رب عزت رضا لپاره کوي یقیني طور پر داسې زنانه بیا چې مخبل خاوند سره سن شي کولای داغه امانت کی خیانت نشي کولای ظاهر خبره ده داغه جسم دا دغه خاوند امانت ده دغه شانتي دغه مال د خاوند چې مال ده داغه پلاس کی دا دغه یقیني طور پر دغه د خاوند امانت ده دغه سره دغه شانتي دغه چې نسب ده چې هغه د خاوند نه چلیږي نو بیا په دغه کې به هم چلی هم هغه خیانت کوي ځکه چې داسې زنانه چې پسړ کې یقیني طور پر نیکی ساتي او بدی پسړ کې ساتي او بغض حسد او دغه شانتي نفاق دا داسې بیماریاں نه دي چې د دې تعلق د زړه سره ده بلکې داسې زنانه خپل زړه صفا ساتي نو یقیني طور پر دا د یو خزانه د یو نیک عمل بیوی دا دریم صفت ده او څلورم صفت چې کوم زنانه دا سی وی چې هغه هر وخت داغي لاسونه چې د پکار کې اختوي مسلسل لګیاوي کار کې خپل د خاون خدمت کې لګیاوي خپل د بچو خدمت کې لګیاوي د کور چې د خدمت کې لګیاوي خپل د خاون او د بچو په خدمت کې لګیاوي مستقل د هغه لاس چلیږي نو دا د نیک عمل بیوی یو څلورم علامت صفت دغوي ډیر شي زنانه دا سي چې هغه کور کې وړو کې کارو کې بیا پرتی وي هغه بوج غني سمجھ کې خبر راځي او خپل خاوند باندې ګویا غي احسان کې چې دا ما یو غټ کار وګو نو یقیني طور پر دا داسې زنانه علامت نه دي چې هغه تاسو نیک عمل وای بلکې داسې زنانه بیا په کور باندې بوجي ځکه چې خاوند بار کار کوي لګیاوي هغه سراولي د خزي پلاس باندې دي چې دا ته استعمال او د مال دوره او دغه خزه چې ګندې د کور حواله دي د کور کې کار نه کوي او چې سلنګ ډېر کار وکي نو هغه باندې بیا شوم تری وګړوي خپل خاوند خبري اوري نو یقیني طور دا یو خصيفت نه ده بلکې خصيفت دغه ده چې زنانه بس کی مستقل بلګیاوي دي لاسونه بچګم دي په کار کې وي خپل خاوند په خدمت کې خپل بچو په خدمت کې د کور چې کوم کار دی په هغه کې بددي لاس اړم یختوي نو دا سلور صفت دي چې په کوم زنانه کې دا سلور صفت وي نو دا د نیک عمل بیوی صفات دي دا سلور نو بهرحال امید کوم چې دا سلور صفات چې څومره زمونږ خپل دي مين دی اوري دا سلور صفات کچري پتا سو کې دا صفت دا کوم صفات دي سلور دا پسان کې پیدا کې ان شاء الله تعالی په دې دنیا کې به کوم ژوندۍ وي هغه به پرسکون ژوندۍ خوشگوار ازواج ژوندۍ وي او په دې دنیا کې به تاسو چې کوم هغه د جنت منظر پیش کړي او په آخرت کې ظاهر خبره ده چې یو نیک عمل نیک صالح زنانه وي د داخله لپاره به الله جنت تیار کړل بهرحال د کلیپ د ځمکه هم شیر کې ځکه چې زمونږ په معاشره کې خاص کر کې د میاں بیوی چې کوم حقوق دي په دغه حواله سره اکثر جنگ جګړې فسادات وي او دغه جنگ جګړو په دغه فسادات باندې د ټول نغټ چې شیطان خوشاليږي هغه په دغه باندې خوشاليږي چې کله د خزي د خوان په پس کې جدای راځي یا جنگ جګړې فسادات جوړيږي نو دا کلیپ د سره مخکوم شرکې چې د خلکو د کورونه آباد شي او زنانه چې د خپل هغه کارونه بيدني هغه صفات اختیار کړي چې هغه لپاره هم بهتر وي او دغه د خاوندانو لپاره هم بهتر وي او دغه د کور لپاره دغه د خاندان لپاره بهتر وي بهرحال اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته